بسم الله الرحمن الرحیم. د پیښو سره د مبارزې ولایتي ریاستونو د لومړي راپور له مخې د روان کال د غویي میاشتې له 6مې نېټې نه تر اوسه پورې د بارانونو سیلابونو رامنځته کېدو له امله له بده مرغه په کندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننګرهار، میدان وردګ، هرات، سمنګان، پنجشیر، لغمان، کونړ، بغلان، کندوز، سرپل، پروان ولایتونو کې 8 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 3 کسه هیوادوال مو زخمیان شوي دي. همدارنګه تقریبا 140 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي. 20 جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړ شوي دي. همدارنګه د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 20 کیلومتره سړکونه هم تخریب شوي دي. د دغو سیلابونو له امله شاوخوا 10 څاروي هم تلف شوي دي. له بله پلوه خوشبختانه له دغه بارانونو سره په هیواد کې د اوبو کچه لوړه شوې ده. د هیواد د اوبو زیرمې غني شوي دي. کروندګر او بزګران خوښ دي چې فصلونه یې زرغون شوي او زراعت یې وده کړې ده. سیلابونو رامنځته کېدو سره پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت په ولایت کې خپلو کاري ټیمونو ته جدي لارښوونه کړې تر څو خپل ټول امکانات په کار واچوي او زیانمنو سیمو ته یې ولېږدوي. همدارنګه د پیښو سره د مبارزې ولایتي رئیسانو ته لارښوونه شوې چې په وخت سره د ولایت مقام تر نظارت لاندې د کمیسیون غونډه جوړه کړي او د کمیسیون غونډې ادارې سره په همغږۍ د پیښو له امله زیانمنو سیمو او زیانمنو خلکو ته رسېدنه وکړي او دا مهال په ټول هیواد کې له سروې سره هممهاله زیانمنو خلکو ته د رسېدنې لړۍ هم روانه ده. د یادونې وړ ده چې د هوا پیژندنې د راپور له مخې په راتلونکو ورځو کې د بارانونو اټکل شوی ده، نو ځکه د افغانستان په ټولو خلکو په ځانګړې توګه له هغو خلکو څخه چې د سیندونو په مسیر کې کورونه جوړ کړي دي او له کوچیانو څخه مو جدي غوښتنه ده چې خوندي سیمو ته خپل کورونه انتقال کړي او خپلو هیوادوالو څخه مو یوه غوښتنه هم دا ده چې په راتلونکي کې د سیندونو او واورې ښویېدونکو سیمو کې له کورونو جوړولو څخه ډډه وکړي چې د دوی ځان او مال خوندي وساتل شي.